السلام علیکم دوستانو، ستړي مه خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو دا سویلي پښتونخوا پښین دی او د کبیر مانده دی او دا کوم دکان چې تاسو وینئ دا د کلیم الله خان دی. دا کلیم الله دا ځوان دی، دا کوم چې مخامخ ماته ولاړ دی د ده دا ګارمنټس دکان دی. دا د انجنو د ارکان سټان دی، دا د کراچۍ سره راوړي دی وایي په ډېر ارزانه ریټ باندې ورکوم. تاسو یې کتلی سئ دا دکان دی، دا ګرد سټان دی چې د ماشومانو سټان دی چې دا فراکونه هم پکښې دي، دا فراکونه دي او دا نور چې کوم سټان دي دا تاسو ټول لیدلی سئ. او دا د ګرم سټان دی، دا مخامخ چې تاسو وینئ صحیح دی. دا د یخ لپاره د کوچنیانو بچګانه سټان دی ګرم. نو تاسو کولی سئ چې دلته راسئ. د ده د دکان اډرس چې کوم دی د کبیر مانده دی او د کبیر تر دکان چې لږ لاندې راسئ د نادر د دکان په څنګ کې دی. نو دلته چې منځ تاسو راسئ د ده سره بالکل هر قسم سټان پیدا کېږي او په ارزانه ریټ باندې پیدا کېږي. نو هر وخت تاسو دلته راتللی سئ او د ده څه ارزانه سټان ترلاسه کولی سئ. نو زه د کلیم خان سره به هم یو دوې خبرې وکړم. کلیم خان وروره ستړی مه سې، څنګه یې په خیر خیریت یې، طبیعت یې برابر دی؟ کلیم خان دا ستا سټان په څنګه ریټ دی، په څنګه ورایټي کې دی، په څنګه ریټ دی؟ انشاءالله کراچۍ سے میرا وہی کاٹن ہو جالی ہو ہر چیز کو سر سے انشاءاللہ پر ایک انسان مناسب ریٹ دی اس کو مگر دیکھ لو کلی اسی 50 اس لیے انشاءاللہ یہ جو کراچی دو نوٹ خاندان انشاءاللہ خام خاطر بالکل ذکر ہے خدا شان انشاءاللہ تو کارا کا سر پراپر انشاءاللہ بالکل باید کلیم خان استانه وي دکانداري د باید د خلکو سره رعایت وکړي. د نور دکاندارانو په مناسب د هغوی په پرتله کې باید د دوی سره څه ښه وکړي، ځکه چې ستانه وي دکانداري د باید تاول ور خپل ګراک جوړ کړي. دا سټان چې دی دوستانو کلیم خان دا وایي چې دا سټان ما د کراچۍ سره راوړي دي، دا د دې اکثره دکاندارۍ نه د لید د کوټ یا د پښین سره راوړي د لید کې. نو په هغو کې بیا دومره دغه نه دا ما د کراچۍ سره راوړي دي. زه انشاءالله تر ګرده بازار زما کوم سټان چې دی دا به په ارزانه ریټ باندې دوستانو تاسو یې کتلی سئ. زه بیا یې ور درښکاره کوم. دا ګرد سټان دا بچګانه سټان دی، په دې کې دا کوم چې د مخامخ زړېږي دا د یخ دی، بالکل د یخ دپاره ګرم سټان د بچیانو. او دا نور چې کوم دی دا زنانه سټان دی، دا تاسو موندلی سئ. په دې کې دا مخامخ فراکونه پکښې دي، دا ګوره دا ګرده بچګانه دي. په دې کې د اخترانو د واده دپاره د خوشحالۍ دپاره د کوچني نجونو سټان شته. تاسو راتللی سئ. د کلیم الله خان صاحب بالکل په ارزانه ریټ. کلیم الله خان ډېر اخلاقي سړی دی، ډېر ښه دوکان یې دی. او کلیم الله خان چې کوم دی هغه د دغه کوم او د پردو کار هم کوي. دا دکان کې د شا پخوا د ده هغه د پردو دکان هم دی. دا تاسو لیدلی سئ دا پرده د دننه چې ورننوځي د ده هغه دکان دی، هلته کوم کار هم کوي دی. نو دا د ده دکان دی. دوستانو بس ستاسو ډېر وخت نه اخلم. دا کلیم الله خان دی. کلیم الله خان ستا د کوم دلته ته کار کوې کابل دکان له وړې که څنګه؟ کوم جالر کم کار کېږي بالکل د کو دلته هم کوم هلته هم کوم دغه مخکې نو دلته وو هغه دکان چې اوس نیمایي شو یو دکان مالته بل ورته کرایه کړي بالکل هغه بس دوه ورونه مې هغه هلته ناست بس دلته ناست یم انشاءالله کوی ورشي چې هغه هم په سسته ریټ کې سره کېږي کوم رقم پرده رقم جالر هغه شي انشاءالله ډېره مننه کلیم الله خان، ډېره مننه.